د طالب مشرانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو دوام. هیبت الله وایي اساسي قانون ناروا دی، خو ملا یعقوب ویلي اساسي قانون د افغانستان ضرورت دی. نور معلومات را سره همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له څه مودې راهیسې د طالب مشرانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو خبره کیږي، هغه که د نړیوالو سره د تعامل وي او که د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو موضوع وي. لکه څنګه چې څه موده مخکې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله کندهار کې خپل حکومتي چارواکو ته ویلي و چې د انسان په لاس لیکل شوی قانون ناروا دی او د تطبیقولو اړتیا یې نشته، خو اوس ملا یعقوب د هغه برعکس خبره کړې. د طالبانو د دفاع وزیر له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په افغانستان کې د اساسي قانون جوړول یوه اړتیا وبلله. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له NPR تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ د اسد په 14مه خپره شوه، په افغانستان کې د اساسي قانون پر جوړولو ټینګار وکړ. هغه ویلي هر هیواد او هر حکومت ضرورت لري چې یو قانون ولري او د هغه قانون په رڼا کې خپلو خلکو ته خدمت او نړیوالو سره اړیکې وپالي. دا مرکه په داسې حال کې شوې چې امریکایي ډرون الوتکې کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري په نښه ووژه. ملا یعقوب په ټول هیواد کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې ډیری راپورونه رد کړي، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 10 میاشتو کې د سلګونه غیر قانوني وژنو، خپلسري نیونو او د شکنجې د قضیې ادعاوې کوي. ملا یعقوب د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ویل چې پوځي محکمې شته چې هغه کسان محاکمه کړي چې سرغړونې یې کړي دي. په ورته وخت کې د امریکا له هوایي برید سره سم ملا یعقوب دغه امریکایي رسنۍ ته په افغانستان کې د سلسله امنیت خبره کړې.